ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن دوشنبه د غویي یا صبر 15مه نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د سیمې هیوادونو ګډ کنفرانس. ولسمشر غوښتنه کړې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو د پر طالبانو د اوربند غږ وشي. د زندانیانو له خوشي کېدو سره د جګړې شدت. ارګ عوام افغانان طالبانو ته په تمه دي چې سولې ته د رسېدو لپاره جګړه کمه کړي. د ښارونو قرنطین مات شوی. روغتیا وزارت اندېښنه لري که بې پروایي دوام وکړي وضعیت بلا خراب شي. او قرنطین صادرات اغېزمن کړي. کرنې وزارت کار کوي چې د حاصلاتو لپاره زیاتې سړکونه جوړ کړي. ښه راغلاست او اوس هم پوره خبرونه. د کرونا له امله د رامنځته شوو ویجاړونکو پایلو پر وړاندې د سیمې هیوادونو ګډه مبارزه اړینه ده. ولسمشر محمد اشرف غني چې د سیمې هیوادونو پر لیکه خبري کنفرانس ته وینا کوله، د کرونا پر وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه یې ګډې هڅې مهمې وبللې. ولسمشر دغه راز زیاته کړه چې پر طالبانو یې د بشردوستانه اوربند غږ کړی او له ټولو یې غوښتي چې طالبان اوربند ته راوبولي څو افغانستان او سیمه آرامه شي. د سیمې هیوادونه د ویډیو کانفرنس له لارې سره جرګه شوي چې څنګه د کرونا پر وړاندې بریالۍ مبارزه کولی شي. ولسمشر غني د سیمې هیوادونو انلاین کانفرنس ته په وینا کې د کرونا په اړه د سیمې هیوادونو ګډه مبارزه اړینه یاده کړه. اړتیا ده چې په ګډ قوي ټولنیز عمل سره د کرونا ګډوډونکو او ویجاړونکو اغېزو پر وړاندې مبارزه وکړو چې دا کار د خطر په منلو، د یووالي په تقویه کولو او د سیمې او نړۍ سره د مرستندوی اړیکو په رامنځته کولو شونی دی. ولسمشر وویل چې دوی په هیواد کې د کرونا په اړه په عامه پوهاوي او دغه مرض په دفع کولو بوخت دي. ولسمشر دغه راز زیاته کړه چې پر طالبانو د اوربند غږ هم کړی. طالبانو ته مو په یو غږ د بشردوستانه اوربند بلنه ورکړه. موږ له ټولو خواو وغوښتل چې په طالبانو غږ وکړي چې تاوتریخوالی ودروي او سیاسي بهیر سره یوځای شي څو افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. ولسمشر د سیمې هیوادونو انلاین کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې کرونا هیوادونه د نارمل وضعیت ویستي او ټول بنسټونه یې ځپلي دي چې له ګډ کار پرته پر وړاندې مبارزه له ننګونو سره مخ ده. د سیاسي بندیانو خلاصون سره د جګړو سنګرونه ګرم شوي. اندېښنې شته چې دواړه لوري د وضعیت د سمون په ځای د جنګیالیو د کمښت لپاره تبادله کوي. تازه تېره شپه د طالبانو یوه بله 98 کسیزه ډله بندیان د څرخي پرله زندان خوشي شوي دي. ارګ وایي دوی د حسن نیت لپاره زیات اقدامات کړي او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې عمل وکړي. که څه هم د بندیانو خلاصون د بین الافغاني خبرو د پیل، باور او حسن نیت لپاره اساسي ګام بلل کېده، خو اوس هر څه د تمې خلاف روان ښکاري. د سیاسي بندیانو د ازادېدو بهیر پیل شوی، خو قرار خلاصون یې د جګړو په سنګرونو اغېز نه دی کړی. د جګړو د دوام او شدت یو لامل د بندیانو خلاصون د میکانیزم خلاف بلل کېږي. د امارت اسلامي کوم بندیان چې د دولت لخوا خوشي کېږي دا په خپل ذات کې ډېر ښه کار دی، اما د هوکړلیک د مفاد د حکم سره مطابقت نه لري او د بل خوا نه د طالبانو د هیئت د اشراف او نظر لاندې نه خوشي کېږي. دا یوه ستونزه ده، اما امیدواري شته دی چې که 15,000 بندیان د امارت اسلامي د لست مطابق ټول خوشي شي نو هیله ده چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. د طالبانو او امریکایانو له هوکړې وروسته د طالبانو لخوا تر ډیره مخامخ او یا هم په پوستو ډله ییز بریدونه کېدل. دغه راز حکومت بیا دفاع کې هوایي بریدونه کول. له څو ورځو راپدې خوا د جګړو تکتیک بدل شوی. تازه پیښه هلمند ولایت کې د طالبانو موټر بم برید دی چې شاوخوا 25 سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. خواشینۍ سره موږ ګورو چې نه د سولې د باور فضا په سترګو راځي او نه هم د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ راځي او نه هم په تاوتریخوالي کې تر اوسه پورې کموالی راغلی دی، بلکې تاوتریخوالی په همغه شکل باندې په هیواد کې روان دی. په ورته وخت کې پکتیکا کې یو جومات ته لاسي بمونه غورځول شوي چې 20 لمونځ کوونکي پکې ټپیان دي. د جګړې په ښکېلو اړخونو نیوکې دي چې د بین الافغاني خبرو پیل لپاره مړې هڅې کوي چې د دې وضعیت دوام شته ستونزې لا پراخوي.
حکومت وی تر اوسه آزاد شوي بندیان د حسنیت لپاره دي او له طالبانو هم غوښتنه لري. متاسفانه افزایش حمله های طالبان در چند هفته گذشته باعث شده که مردم یک مقدار برای پروسه صلح بی‌باور شوند. حکومت افغانستان بر رهبری حکومت افغانستان صلح هنوز هم یک اولویت اصلی است. حکومت همداراز تېره ورځ ناوخته د طالبانو 98 نور زندانیان د څرخي پله له زندان آزاد کړل او په دې سره د خوشي شویو طالب زندانیانو شمیر 248 تنو ته ورسېد چې 900 نور به هم خوشي کړي. طالبانو هم تر اوسه 110 بندیان خوشي کړي او ژمنه یې کړې چې د متقابل لوري اقداماتو ته په کتو به ګام اخلي. د زندانونو د تنظیم ادارې هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې د زندانیانو خوشي کېدو کې توپیري چلند یا فساد کیږي. دغه اداره وایي د زندانونو په کمیسیون کې هیڅ داسې اشخاص نشته چې لیستونه وباسي او له خلکو څخه پیسې واخلي. د ملي شورا ځینې غړي اندېښنه لري چې زندانونو کې له یوې خوا د کرونا ویروس ویره ده او له بلې خوا خوشي کېدونکو زندانیانو کې توپیري چلند کیږي. د زندانیانو د خوشي کېدو په پروسه کې نیوکه شته چې ځینې زندانیان د کمیشن په بدل کې خوشي کیږي. ځینې کسان چې لیستونو ته لاسرسی لري د زنداني کورنۍ سره خبرې کوي او پیسې ترې غواړي، خو د زندانونو د تنظیم اداره بیا دا خبرې ردوي او ډاډه دي چې دا پروسه شفافه ده او چاته پکې دا وخت نه دی ورکړل شوی چې له پروسې ناسمه ګټه وکړي. شمار از این شکایت ها ممکن است از سوی او از زندانیایی باشد که بنا به هر دلیل از پرداخت کفارت بالمال که در بدل رایشان از سوی محاکم کشور حکم شده ابا می‌ورزند و بنابر حکم محاکم و مسئولیتی که ما در زمینه داریم ناگزیر هستیم تا هنگام تصفیه حساب از این افراد با دولت این اشخاص و این زندانیان را کماکان در حبس نگاه بکنیم. په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو په تړاو د زندانونو د تنظیم اداره وایي زندانونو کې روغتیايي بستې ویشل شوي چې زندانیان له کرونا ویروس خوندي شي او په دې تړاو د زندانیانو کورنۍ تشویش نه کوي. رئیس جمهور نه تقاضا کړې ده هر څه مونږه د دوی اسناد د ټولو کسانو اسناد هم را سیره کړي دي او هغه ته ویلي دي چې دغه کوم مسؤلین دي دا باید لري سي. نور چې هغه مسؤلین لري نسی دا زندان چې څنګه دا شل کاله په فساد او په مواد مخدر او په ظلم باندې ده هم دغه ظلم لړۍ به رواني. د ملي شورا غړي په زندانونو کې په روان حالت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې د کمیشن کارۍ ترڅنګ د زندانیانو لپاره د کرونا د ویروس د درملنې کوم ځای هم نشته. بسته ها و اقلام بهداشتی در محابس هم در مرکز و هم در ولایات توزیع شده و در دسترس محبوسین و توقیف شدگان قرار گرفته و همچنان از این بسته های بهداشتی برای پرسنل محابس و توقیفخانه ها توزیع شده. د زندانونو د تنظیم اداره ډاډه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده او شاوخوا 8000 زندانیان خوشي شوي او باقي کسان به هم خوشي شي. د ولسمشر د 2 جلا فرمانونو له مخې باید 40,000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي عارف وزیر وژنه د پاکستاني حکومت له لوري د پښتون قام د نسل وژنې سلسلې یوه کړۍ ده. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي عارف وزیر د پاکستاني حکومت په اشارې وژل شوی چې له وژلو یوه موخه د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو افغانانو ته درد رسولو. د غورځنګ غړو خبرداری ورکړې چې زندان او ترور به یې له خپلې اوږدې مبارزې په شان نه کړي بلکې لا ډیر به یې پیاوړي کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي شهید عارف وزیر جنازه د یکشنبې په ورځ په واڼه کې خاورو ته وسپارل شوه. عارف وزیر له ټپي کېدو څو ورځې وړاندې له زندان راخوشی شوی و خو په دریځ کې بدلون نه و راغلی. وزیر خپله وروستۍ وینا کې یو ځل بیا د لر او بر په یو کېدو ټینګار کړی او افغانیت یې ویاړ بللی. حکیمه مبارزه روانه دو کې او د لر او بر افغان خبره زه افغان یم افغان و افغان مرم چې ما ته د زندان او د اونچک خبره مه کوه زه د انقلاب په ګړنګون مکلف شوی. عارف وزیر له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. پوښتنې دا دي چې شهید عارف چا وواژه او له وژلو یې موخه څه وه. د عارف وزیر شهید وژنه چې د هغه په دې خوره باندې د ریاست زور
ترهګرو له د ریاست مرسته او د هغې سره د پښتون قام د نسل وژنې د سلسلې یو کړی ده. موږ دا ګڼو چې دا ریاست ښه په سوچ باندې کړي دي په خپل لاسپوسو باندې، ځکه چې عارف وزیر د نورو پښتنو په شانتې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هر وګړي په شانتې په خپلې خاوره باندې سوله غوښته او د دې سره ریاست چې دی هغه په دې خاوره باندې د ترهګرو بیا شروعات کول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ورته بریدونه زور ورکوي خو له خپلې مبارزې به په شا نه شي. دوی په نړیوالو غږ کوي چې په پاکستاني حکومت د پښتنو د نسل وژلې په تړاو غږ پورته کړي. داسې قسم وژنې باوجود د دې چې تکلیف دی دي زور راکوي خو د دې هیڅ کله هم پښتون ژغورنې غورځنګ په شا نشي کتلی او موږ غوښتنه کوو د نړیوال د بشري حقونو سازمانانو نه چې نور د پاکستان باندې په دې نسل وژنه باندې پښتنو او په ډیورنډ د پولې دواړو اړخ ته میشته افغانانو د سوله ییز ژوند خلاف چې کوم کارونه کوي په دې خلاف باندې د پاکستان سیاسي او اقتصادي بندیزونه دي په پاکستان باندې ولګیږي. د عارف وزیر له شهادت وړاندې د پښتون ژغورنې بل مخکښ غړی ارمان لوڼی هم په ورته برید کې شهید شوی و چې بیا یې پراخ غبرګونونه راوپارول. ولسمشر ماڼۍ وایي که طالبان تاوتریخوالی کم نه کړي د کرونا د پراخېدو مسؤل به وګڼل شي. د ارګویان خبري ناسته کې وویل کرونا افغانستان ته ګواښ دی او هغه کسان چې د همدې ناروغۍ له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي دولت پرې وچه ډوډۍ ویشي. صدیق صدیقي په سیاسي کشمکشونو کې پرمختګونه ومنل خو جزیات یې ورنه کړل. د سور په 10مه کابل کې هغه وو کټګوریو بیوزلو ته د وچې ډوډۍ د ویشلو لړۍ پیل شوې چې د کرونا له امله له اقتصادي بحران سره مخ دي. دا لړۍ به څو اونیو کې 22 نورو ولایتونو ته پراخه شي چې د ویش پر مهال به روغتیا وزارت نانوایانو ته صحي لارښوونې هم وکړي. تشخیص مستحقین و کسایی که مستحق از کاتگوری ها مشخص شده 7 کاتگوری است که خانم های بیوه، اشخاص دستفروش است، کارگران روزمزد است که متاسفانه در اثر قیودات کارهای خود از دست دادن، خانواده‌های معلولین است، ورثه شهدا است، بیجا شدگان داخلی است و خانواده‌ای است که در اوج فقر به سر میبرند. کرونا سره مبارزه د حکومت لومړیتوب دی خو جګړه د دې مبارزې لپاره لوی خنډ دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایاند وایي طالبان باید بشردوستانه اوربند ته غاړه کیږدي. ویروس کرونا باعث میشه که ما با چالش‌های بیشتر روبرو شویم و زمانی رسیده که طالبان هم موضوع ویروس کرونا را جدی بگیرند و از انکار این مسئله بپرهیزند. در غیر صورت مسئولیت به دوش این گروه خواهد بود. صدیقی وایي د سیاسي ستونزو د حل لپاره لا هم خبرې اترې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګونه هم شته. دا هغه خبرې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې تکراریږي. پیشرفتونه است، مذاکرات دوام درلود، اوس هم خبرې اترې شته، پیشرفتونه هم شته. دا چې د توافق جزئیات به څه هغه به بیا چې نهایي سی بیا به خلکو سره موږ شریک کو. د کرونا سربیره افغان دولت ته جګړه، سیاسي ستونزې او د سولې خبرې اترې لوی ننګونې دي. عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکړ که خلک په کور کې پاتې نشي لرې نه ده چې د ګور میلمانه شي. روغتیا وزارت وایي عامه پوهاوی ډېر وشو او پکار ده چې خلک د کرونا ویروس له ډاره بې ځایه ونه ګرځي. له دې سره روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 190 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډېرې پکتیا ولایت کې دي. عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکړ که په کور پاتې نه سئ ګور ته به لاړ سئ. روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 190 پیښې ثبت شوي چې پکتیا 41، هرات 10، کندهار 25، ننګرهار 13، سمنګان 9 همداسې په ترتیب په نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي. روغتیا وزارت اندېښنه لري چې په هیواد کې د کرونا وایروس پیښې په چټکۍ سره مخ په لوړېدو دي. که خلک طبي لارښوونې عملي نه کړي د هیواد وضعیت به له امریکا او نورو هیوادونو بدتر سي. تهدید موجود از آدرس ویروس کرونا در افغانستان متاسفانه در بلندترین حد ممکن است. میزان جدیت جامعه در مقابل ویروس کرونا متاسفانه در حد بسیار پایین هست. در این فاصله میان تهدید و اهتمام اتخاذ شده توسط مردم نگرانی وزارت صحت‌عامه قرار دارد. روغتیا نړیوال سازمان شمنه ښودلې چې له کرونا سره په مبارزه کې افغانستان یوازې نه پرېږدي.
دغه سازمان وایي د کرونا وایروس د تشخیص 8 لابراتوارونه په بېلابېلو ولایتونو کې جوړوي. 7 لابراتوار فعال داریم که واقعیت کرونا را تشخیص میکنه. تعداد از این لابراتوارها به 15 لابراتوار خواهد رسید و در جریان 2 هفته آینده یک لابراتوار در ولایت قندوز، در ولایت خوست و 3 مرکز تشخیصی دیگر در ولایت کابل افتتاح خواهد شد. متبقی لابراتوارهای دیگه که باید ایجاد شود در تفاهم با وزارت صحت عامه و نظر به ضرورت در ولایتی که در اونجا واقعیت زیاد است و یا ولایتی که صعب العبور هستند و از اونجا انتقال نمونه ها مشکل است در اونجا لابراتوار ایجاد خواهد شد. له دې سره د یونیسف ادارې د عامه پوهاوي او طبي وسایلو اخیستلو برخه کې له روغتیا وزارت سره د تر 20 میلیونه ډالرو ژمنه وکړه. موږ له روغتیا وزارت سره 30 میلیونه ډالر مرسته کوو چې 3.3 میلیونه ډالر د عامه پوهاوي برخې او 13 میلیونه د وسایلو په برخه کې مرسته کوو. موږ یوازې مرسته کوو له افغان حکومت سره د کرونا وایروس باید هر هیواد په خپل کنټرول کړي. له دې سره د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 50 کسان له دې ناروغۍ ښه شوي او 15 تنه ترې مړه شوي دي. روغتیا وزارت وایي 2 ورځې وروسته به ناروغانو ته په 12 ساعتونو کې د هغوی د معایناتو نتیجې معلوموي. هم څو اقتصادي خبرونه. سږ کال به د هیواد صادرات له هغې ډیر کم وي چې اټکلې شوی. د کال په لومړي سر کې ټاکل شوی و سږ کال د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر شي، خو په وروستیو میاشتو کې د محدودیتونو له کبله ښایي افغاني توکي ډیر لږ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره حکومت په پام کې لري چې د هیواد په کچه د یو شمېر بنسټیزو پروژو عملي چارې پیل کړي. د کال په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې سږ کال د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر شي، خو په وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له وجې د رامنځته شوي محدودیتونو له کبله وړاندوینې دا دي چې ډېر لږ افغاني محصولیات به نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. د کرنې وزارت وایي د یوې طرحې په عملي کولو کار کوي چې د محصولاتو د صادرولو په نشتوالي کې د دغو محصولاتو ساتنه او پروسس وکړي. یک طرح عاجل و اضطراری را خوشبختانه نهایی کرده که عملا کاری طرح آغاز شده. قرار است فردا در کابل تعداد از پروژه به می شکل در یک تعداد از ولایات عملا آغاز شود. در این طرح روی یک تعداد پروژه زیربنایی که باعث میشه در قسمت حفظ و نگهداشت و پروسس میوه ها و سبزی های تازه کمک بکنه آغاز میشه. حکومت د کرنې وزارت د دغې طرحې د عملي کولو لپاره تر دې دمه 8 میلیارډ افغانۍ ځانګړي کړي چې زرګونه کسانو ته به لنډمهاله او اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د همدې میاشتې تر پایه حاصلات راټولولو ته چمتو کیږي. نیوکې دا دي چې په دومره کمه موده کې حکومت نشي کولی په لویه کچه بنسټیزې پروژې پلي کړي. د وزارت زراعت دا اقدام چې مخکې کړی ډېر یو ښه نیک اقدام مخکې نیولی. خدای دې وکړي چې دا اقدام هم د ورق او د سپینې کاغذ په مخکې نیي، خو بدبختانه موږ 2 میاشتې پس 1 میاشت پس د خپل صادرات لرو، د خپل میوه هم را رسیږي، فصل هم را رسیږي. باید موږ دغه ته یو لاره پیدا کړو، دغه ته څه لاره لرو. اوس په دغه یو میاشت کې خو د دوی ټوله پروسه نه راټولېږي، ټول نه میوهخانې کېږي نه سردخانې کېږي. په دې چې په دې 18 کالو کې ونه شو، په دې 2 میاشتو کې هم نه شي. سردخانې جوړې کړو زراعتي توکو لپاره د هر ولایت په سطح باندې یا ځینوار په سطح باندې، او هغه محصولات زراعتي وساتو چې کوم موږ تاسو نړیوالو بازارونو ته صادرولی نه شو. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي، خو یو شمېر شنونکي بیا د هیواد صادرات له هغه څه ډېر کم یادوي چې حکومت یې ادعا لري. سالانه تا 500 تا کم و بیش میلیون دلار پر رقم به می اندازه رقم صادرات می رسید. او با اندازه نبود که اقتصاد افغانستان با اثر متوقف شدن صادراتش زمینگیر شد، فقط یک نام بود و چیز بالقوه وجود نداشت. د معیاري سړو خونو او د کرنیزو محصولاتو د ذخایرو د کموالي له امله هر کال هغه محصولات چې له صادراتو پاتې کیږي په کور دننه د کم مصرف له امله له منځه ځي او یا هم په ډیره کمه بیه بازار کې پلورل کیږي.
افغانستان کې قرنطین د بیکارۍ کچه لوړه کړې او خلک په کورونو وزګار ناست دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دولتي سکتور برخه کې هیڅوک له دندو نه دي پاتې، خو په خصوصي سکتور کې ځینې ستونزې را پیدا کړي دي. یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې میلیونونه وګړي د قرنطین له کبله بیکاره شوي دي. قرنطین د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره مهم بلل کیږي، خو د خلکو ژوند یې سخت کړی. د قرنطین له امله په افغانستان کې زرګونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اوس وزګار دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم مني چې خلک وزګار شوي چې د قرنطین له پای ته رسېدو وروسته به بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. یو شمېر خلک زموږ هیوادوال بیکاره شوي دي، هغه هم په هغو برخو کې چې هغوی لاسي کراچۍ لري، روزمزد په شکل باندې کار کوي، یا هم دوی په ځینو کوچنیو کارونو باندې بوخت دي، هغوی بیکاره شوي دي او انشاءالله چې د قرنطین په ختمېدو سره به انشاءالله دوی بیرته په خپل دندو بوخت شي. احمدزی وایي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خلک له دغې ستونزې سره مخ دي او له شک پرته چې قرنطین د خلکو په ژوند او د هیوادونو په اقتصاد ناسم اغیز لري. ځایونه هغه ځایونه چې د خلکو ډېر پکې تګ راتګ وي، یا هغه ځینې دفاتر یا هغه ځینې ادارې چې باید په هغه ځای کې د خلکو د نه موجودیت یعنې اړینو هغه باید بند شي، هغه بند شوي دي په قرنطین کې. واضح ده چې بیکارۍ کچه رامنځته کیږي او شاوخوا 2 میاشتې کیږي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په کابل او نورو سترو ښارونو کې قرنطین وضع شوی چې خلک یې سخت تنګ کړي او له بیکارۍ او بې خرڅۍ ځورېږي. د کرونا له امله د ښار قرنطین د کندهار 90 سلنه اوسیدونکي بیکاره کړي دي. له قرنطین سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او خلک نور د ښار د قرنطین د نرمښت غوښتنه کوي. د کندهار ولایتي مسؤلین وایي د خوراکي توکو د بیو د کمښت او د احتکار د مخنیوي لپاره به له دې وروسته د پاکستان سره د سپین بولدک لار د اونۍ په اوږدو کې 15 ورځې پرانیستې وي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کندهار ښار د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر قرنطین دی چې له امله یې د دې ولایت 90 سلنه اوسیدونکي بیکاره سوي دي. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ادارې مشر وایي که د ښار قرنطین همداسې دوام پیدا کړي، بېوزلي او بیکاري به نوره هم زیاته سي. موږ ټوله کارګر به په باغونو کې په زراعت باندې اخته وو، په ښار کې به مو خلک په کارو باندې اخته وو، ځکه چې موږ دوبی هغه د کار د زمینې وخت دی. نو بدبختانه به ووایو چې دغه بدبختي یا دغه بده مرضي راغلې د افغانستان ته، نو ټوله ښارونه قرنطین دي. تقریبا کار زموږ چې نیمه قرنطین لرو په کندهار کې، تقریبا تر 10% بالا بود کار نه لري. د کندهار ښار اوسیدونکي هم وایي د کرونا ویروس له امله د ښار قرنطین او محدودیت له اقتصادي اړخه ځپلي دي. دوی وایي د خوراکي توکو د بیو د کنټرول او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې رامنځته شوی قرنطین نرم سي. بیکاري دا رقم ده چې دلته بازار بند دی، ښه خلک خواران ډېر ستړي دي. ګرده د مسکینان خلک دي وروره په ډوډۍ باندې اریان، د ماښام په ډوډۍ اریان. ښار ګرده مکمله بند دی، ګرانۍ دي. موږ ته یو شی نه پاتې کېږي، یو شی نشته. دا خلک ټول دا مخلوق ټول له لوږې مړ کېږي. قرنطین خو نو دا قرنطین دی چې والا پر کور ناست یو، والا موږ سره څوک سر نه خلاصي، نه دولت نه داسې ملک یو داسې څوک موږ سره سر خلاص کړي. تر څه وخت پورې بیکاره یاست؟ دا شی به تر څه وخت پورې دا رقم وي؟ د کندهار ولایتي مسؤلین بیا وایي کندهار کې د خوراکي توکو د بیو د ټیټوالي او د سوداګرۍ د عادي کېدو لپاره به تر دې وروسته له پاکستان سره د سپین بولدک لاره اونۍ کې 15 ورځې د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د لارې د بشپړ خلاصېدو لپاره هم په مرکزي کاچه هڅې راپیل سوي دي. په یو تازه اقدام کې دغه وخت د اونۍ لپاره 15 وروسته تمدید شو او سوداګریز اموال چې هره ورځ به تعداد 100 موټرو ته رسیږي، د اونۍ د دوشنبې څخه تر جمعې ورځې پورې هره ورځ کولی شي د دغې لارې څخه یو بل هیواد ته صادرات وکړي. افغان دولت هڅه کوي چې د دې ترڅنګ چې د ترانزیت او سوداګریزو اموالو د لیږد رالېږد لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅنګ هڅه کیږي چې د پاکستان هیواد سره د عامه وګړو د راشد درشد لپاره هم زمینه مساعده شي. کندهار کې چې تر اوسه تر 393 پورې اوسیدونکي په کرونا اخته شوي، د ورځې له 4 بجو وروسته یې ښار په بشپړه توګه قرنطین وي. د دې ولایت چارواکي وایي د پیښې شوي اقتصادي ناتوانۍ د له منځه وړلو لپاره بېلابېل پروګرامونه په پام کې نیولي. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. د نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر لږ ځنډ وروسته.
قرآن میگه واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. شما بترسید، اجتناب بکنید، پرهیز بکنید از فتنه که تنها دامن ستمگارا را نمیگیره بلکه همه انسان ها را دامنگیر میکنه. بناهن شایعاتی که گویا این ویروس تنها متوجه کفار است، متوجه مسلمانان نیست، این شایعات اصل در دین ما نداره، چون دشمن انسان است و هر انسان را متضرر می سازند. پس مسئولیت ما در قبال از این ویروس چیست؟ بناهن ما مسئولیت داریم که در قبال از این ویروس مبارزه بکنیم و یگانه راه مبارزه‌ای که امروز در مقابل از این ویروس در نظر گرفته شده فقط و فقط وقایه و خود را نگه داشتن است، چون تداوی از این ویروس یا دوای مشخص از این ویروس تا هنوز کشف نشده است. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلاره راشد د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټریک. موږ وګټله چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. خپلې خوږې شیبې مو له ملګرو او خپلوانو سره شریکې کړئ. د اتصالات چټک انټرنیټ سره تل په اړیکه کې پاتې شئ. اوس زموږ د یوې انټرنیټي کڅوړې په فعالولو سره 100 انټرنیټ وړیا ترلاسه کړئ او خپلې خوښۍ مو 2 چنده کړئ. وړیا انټرنیټ د شپې 11 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې د ګټې اخیستنې وړ دی. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. ټرمپ وايي ممکن کوویډ 19 امریکا کې تر 100,000 کسان مړه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي کرونا ویروس ممکن په دغه هیواد کې لږ تر لږه له 100,000 کسانو ژوند واخلي. ولسمشر ټرمپ همداراز د روغتیايي ادارو او چارواکو خلاف د واکسین جوړولو موده 1 کال یاده کړې، خو روغتیا پالانو بیا دا موده 13 میاشتې ښودلې وه. امریکا کې کوویډ 19 نږدې 9,000 کسان مړه کړي او له 11,000 زیات کسان یې نیولي دي. ایټالیا، بریټانیا او هسپانیا هغه هیوادونه دي چې له امریکا وروسته پکې زیات کسان د یاد ویروس له امله مړه شوي دي. کرونا ویروس تر دې مهاله نړۍ کې له 3.5 میلیونه زیات کسان نیولي، څه باندې 248,000 نور یې مړه کړي او له 1.1 میلیون زیات نور ترې رغېدلي دي. چین د کرونا ویروس په اړه له امریکا هغه شواهد غوښتي چې ثابته کړي دا ویروس دوی جوړ کړی وي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چین د کرونا ویروس په جوړولو تورن کړ، دغه هیواد ترې اسناد غوښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په دې اړه چې کرونا ویروس د چین په ووهان ښار کې جوړ شوی زیات اسناد لیدلي، خو له رسنیو سره شریک کړي نه دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مایک پامپیو دغه څرګندونې له دروغو پرته نور څه نشي کېدی. او ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.